السلام علیکم. شپږ نصیحتونه د شپږ کلن نه 14 کلن ته. اول نصیحت زما تاسو دا دی چې هیڅ کله هم په خپل ژوند کې غټې فیصلې په خپله مه کوه. یو مثال د واده دی. په دې مسله کې همیشه د مور و پلار خبره واوره او انشاءالله هغوی همیشه تا دپاره خیر غواړي، شر نه غواړي. دویم نصیحت زما تاسو دا دی چې خپل ځان دپاره یو رول ماډل وټاکه بدون د شک نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ رول ماډل دی چې هغه هر څه کړي دي د هغه په قدم موږ قدم کېدو. لیکن دا مهمه ده چې اوسني عصر کې د یو انسان ځان ته رول ماډل ټاکي څوک چې انشاءالله ښه مسلمان دی او دا هم په یاد وساته چې هغه انسان دی هغه نه اشتباه کیدی شي. لیکن ځان ته رول ماډل ټاکه او وګوره چې هغه څه کړي دي انشاءالله کوشش کوه هغه نه بهتره وکړي. مثلا ما خپل ځان ته رول ماډل ټاکلی دی او هر څه مې پلان کړي چې هغه څه کړي زه غواړم چې هغه نه هم څو قدم مخکې لاړ شم. تاسې همداسې په خپل ژوند کې یو رول ماډل ټاکه، مهم نه تا سره نږدې وي بلکې لرې هم وي، کارونه تعقیب کوه، کوشش کوه چې هغه څه کړي دي هغه هم ته وکړي، هغه نه بهتره نور کارونه هم چا نه وکړي. دریم، کوشش کوه چې بنیادي شیانو باندې کار وکړي. دا مه تشکېږه چې څنګه زه وکولی شم بهترین انګلیسي خبرې وکړم یا مثلا کوډینګ کمپیوټر ساینس زده کړم. نه، بنیادي شیان لکه ریاضیات شول، د قرآن تجوید شو، د قرآن زده کړه شوه، دې بنیادي شیان باندې کار وکړه. املا صحیح زده کول دي چې کله ته غټ شوې تا سره بیا وخت نه وي ته بنیادي شیان دوباره کار وکړې او بعض وخت کې به شرم ته وي ته څنګه کولی شې چې مدرسې ته لاړ شې یا مولوي صاحب ته لاړ شې په شرمېږې به چې زه خپل بنیادي تجوید زده کړم. دا بهترین وخت دی چې ته غټ کارونه پرېږده بلکې بنیاد باندې کار وکوه، که هغه ریاضیات دي، لوس دی، که قرآن دی او که د اسلام زده کړه ده، غټ کارونه تیر شه. څلورم، زما نصیحت دا دی چې هیڅ کله بل چاته نظر مه کوه بلکې په خپله یو کار راوخله او مخکې لاړ شه. داسې اکثر ورونه وي چې زما پلار ژوندی دی الحمدلله زما ورونه مشران شته دی نو دې دپاره زه هېڅ کار نه کوم، هېڅ د کار تشویش نه کوم. نه، ته کولی شې د مکتب سره څنګ کې ته یو ځان ته یو کار پیدا کړي، که نه اوس یې نشي کولی انشاءالله ځان زده یې که یو کال بعد 2 کاله بعد ته کار کولی شي. لیکن هېڅ کله یو شی دی په کار دی بل چا انتظار مه کوه، خپلې لارې پیدا کړه، حلال لارې تر څو پورې هغه شی لاسته راوړي. پنځم، هېڅ کله شارټکټ پسې مه ګرځه. شارټکټ زما مقصد څه دی چې دلته یو رئیس دی که زه هغه سره باډیګارډ شم، که هغه سره انډیوال شم نو زه هم یو مقام ته ورسېږم. نه، په خپله ریاست ټارګټ کړه او هغه ته کار وکړه. شارټکټ هېڅ کله کامیابي نه ده. الله سبحانه وتعالی چې کله نوح علیه السلام ته وویلې چې کشتۍ جوړه کړه ورته ویلی شو شارټکټ دا دی زه کشتۍ لیږم ته به امن کې، نه ورته ویلې کشتۍ جوړه کړه او بیا به انشاءالله د اوبو نه بچ شي. نو دا ډېر مهمه دی، تکلیف زحمت په خپله په غاړه واخله بلکې شارټکټ او د بل چا تکلیف زحمت باندې مه درېږه. شپږم چې ټول نه دا ډېر مهم دی، هېڅ کله هم کوشش مه کوه چې ځان مشهوره کړې او کار وکړې د شهرت ګټلو دپاره، بل کوشش کوه څنګه مهارتیا او وړتیا ځان کې پیدا کړې. انشاءالله تا کله وړتیا وي حتما دا وړتیا دی لیاقت به وي چې ته په دې مشهوره شي. زه درته مثال درکړم، که ته بهترین ډاکټر په ښار کې یې نو خلک به اتوماټیک ستا نوم خلک اخلي دا بهترین ډاکټر دی. که ته بهترین کرکټر یې خلک به ول ستا نوم اخلي چې دا وړتیا لري. کوشش وکوه چې یو شی ځان کې پیدا کړي چې نو خلکو نه وي، چې کله ته خاص شوي او خاص وړتیا ولري نو بیا ته خلکو خاص وي. که ته کوشش کوې ځان مشهوره کړې ته به مشهوره شې لیکن احترام به دې نه وي، عزت به دې نه وي، خاصتیا به دې نه وي، نو دې شهرت نه معنا څه ده؟ شهرت یو منفي منبع ده تر څو پورې ته وړتیا څه شی ونه لري. په خپله به ځان ته حیران یې چې زه څه کوم او څه شی کومه. که وړتیا ولري نو انشاءالله ته پوهېږي زما د دې کار وجې نه زه مشهور یم او خلک زما احترام کوي او ته به د الله نه د هغه کار دپاره شکریا ادا کوې. که ته دغه نصیحتونه تعقیب کړې انشاءالله زه مطمئن یم چې ته به په دې دنیا کې هم کامیابی او په آخرت کې هم چنان چې ټول نه مهم موږ ته آخرت دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. که تاسو غواړئ چې همداسې ویډیوګانې نور هم وګورئ نو بیا حتما زما پیج لایک کړئ، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په انسټاګرام کې فالو کړئ. که غواړئ زموږ لیکنې ولولئ نو بیا حتما زموږ ویب سایټ ته راشئ.